د دوحې په غونډه کې پر کومو مسایلو ډیر تمرکز وشو. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې امریکایي چارواکو د طالبانو د حکومت له پلاوي سره د دوحې په غونډه کې یو شمېر هغه برخې په نښه کړي چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره باور زیاتوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د جولای په 30 او 31 د دواړو لورو ترمنځ خبرې ترسره شوې. د امریکایي لوري د پلاوي مشري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویسټ، د افغان ښځو او نجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری او د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارزافیری کارونډیکر او د اسلامي امارات له لوري د پلاوي مشري د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي کوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه خبرو په اړه بیګا ناوخته په یو خپاره کړې اعلامیه کې ویلي چې امریکایي پلاوي په افغانستان کې د بشري بحران په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړه او هم یې د مرستندویو ادارو او د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا د بشري اصولو له مخې د مرستو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو د مرستندویو ادارو د شمیرو له مخې په دې هیواد کې په میلیونونو وګړي د خوړو په ګډون د لومړیو اړتیاو په پوره کولو کې له ستونزو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال پروګرام ایوجیک پوړي چارواکي په دې وروستیو کې وویل چې په افغانستان کې 14 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت ډوډۍ به له کومه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې امریکایي چارواکي له طالبانو وغوښتل چې له هغو تګلارو لاس واخلي چې په نتیجه کې یې په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د ښځو، نجونو او د زیانګالو ټولنو وضعیت خراب شوی دی. د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي له شپږم ټولګي پورته نجونې یې له زده کړو بې برخې کړي دي او په نه دولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې یې ښځې له کار کولو راګرځولي دي. اسلامي امارات پر ښځو د سختو فشارونو په ترڅ کې تېره اونۍ په ټول افغانستان کې د ښځو سینګارخونې هم وتړلې چې ورسره په لسګونو زرو ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړي. د اسلامي امارت له پلاوي سره د دوحې په غونډه کې امریکایي چارواکو همدارنګه د نیونو، د رسنیو د ځپنې او پر مذهبي مراسمو د محدودیتونو په اړه هم ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. د اعلامیې له مخې متحده ایالاتونو د افغانستان د خلکو د هغو غوښتنو چې باید د حقونو یې درناوی وشي او د هېواد د راتلونکي د جوړولو لپاره یې غږ واورېدل شي ملاتړ څرګند کړی دی. نړیواله ټولنه د اسلامي امارت سرپرست حکومت ټول شموله نه بولي او وایي هغه د افغاني ټولنې د ټول پوړیو استازیتوب نه کوي، خو طالبان بیا هغه ټول شموله بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې امریکایي پلاوی په دوحه کې د افغانستان بانک او د افغانستان د مالیې وزارت له استازو سره کتلي دي او د افغانانو د اقتصادي وضعیت او د بانکي سکتور په وړاندې د ننګونو په اړه یې ورسره خبرې کړي دي. د اعلامیې له مخې امریکایي چارواکو هغه وروستیو معلوماتو ته هم پام اړولی چې په افغانستان کې روان 2023 کال کې د انفلاسیون د کمښت د سوداګریزو توکو د صادراتو او وارداتو د زیاتوالي ښکارندویي کوي. په دې برخه کې نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي څارنې په نوي راپور کې چې پرون د جولای په 21 یې خپور کړی هم ویلي دي چې په تیرو 2 میاشتو کې په افغانستان کې د همدې کال په پرتله انفلاسیون منفي و، د توکو عرضه کافي خو تقاضا کمه وه او له 50 سلنې زیاتې افغان کورنۍ د خپل معیشت او د لګښتونو د پوره کولو په چاره کې له ستونزو سره مخ وي. نړیوال بانک دغه راز ویلي سره له دې چې په 2023 کال کې د سوداګرۍ کسر زیات شوی خو د دې کال له جنوري څخه تر جولای پورې د افغاني ارزښت د لویو اسعارو پر وړاندې لوړ شوی دی. امریکایي چارواکي وایي چې په دې کتنه کې یې دغه راز دا هم نوټ کړي چې اسلامي امارت په دې اړه چې د افغانستان له خاورې به هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې د متحده ایالاتونو او متحدینو پر ضد یې د ګواښونو لپاره کار واخلي، خپلو ژمنو ته دوام ورکړي او هم دواړو لورو د امنیت په برخه کې د اسلامي امارت د کړو ژمنو د پوره کولو لپاره د هغوی پر هڅو خبرې کړي دي. امریکایي پلاوي دا هم منلي چې په افغانستان کې پر ولسي وګړو په پراخو تروریستي حملو کې کموالی راغلی دی. دې مسلې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما هم په تیر حکومت کې به یې تل په جګړو او د نامنیو په پیښو کې د ملکي طرفاتو په اړه شمېرې خپرولې. تېره میاشت په یو راپور کې پام اړولی او ویلي وو چې په تېرو نږدې 2 کلونو کې چې اسلامي امارت پر افغانستان بیا واکمن شوی دی په دې هېواد کې نږدې 1100 ملکي وګړي وژل شوي دي او نږدې 2700 نور ټپیان شوي دي.
د اعلامیې له مخې امریکا چارواکو د دې غوښتنه هم کړې ده چې نیول شوي امریکایي اتباع دې له قید او شرط پرته خوشي ځکه په وینا یې دې مسلې د مثبت تعامل په وړاندې یو لوی خنډ رامنځته کړی دی خو په دې اړه چې په اوس وخت کې څومره امریکایي اتباع له اسلامي امارات سره بندیان دي څه دي ویل شوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپره کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د اسلامي امارت هڅو ته هم پام اړولی او ویلي دي چې متحده ایالاتونو هم دې ته پام کړی دی چې د کوکنارو پر کښت د لګولې شوي بندیز په نتیجه کې د کوکنارو په تولید کې چې اوس یې د حاصلاتو وخت د پام وړ کموالی راغلی خو امریکایي چارواکي د تریاکو د پروسس او په لابراتوارو کې د جوړو شویو مخدره توکو د قاچاق او پلور په اړه هم جدي اندېښنې ثبت کړي دي په هغه اعلامیه کې چې د اسلامي امارت د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون د ورځې ناوخته خپره کړې هم په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره په کتنه کې د دواړو خواو ترمنځ د اعتماد جوړونې خبره شوې خو دغه راز ویل شوي دي چې له امریکایي لوري سره یې په دې غونډه کې د دې ترڅنګ د تور لیستونو او بندیزونو د لرې کولو د افغانستان د اقتصادي ثبات د مخدره موادو پر ضد د مبارزې او بشري حقونو پر مسایلو خبرې کړې دي د اسلامي امارت د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اسلامي امارت د پلاوي ټینګار دا و چې د اعتماد جوړونې لپاره تور لیستونه او بندیزونه باید لرې او د افغانستان بانک زیرمې ازادې شي د اسلامي امارت لسګونو مشران تر اوسه د امریکا او ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په فهرستونو کې دي او د افغانستان بانک میلیارډونه ډالر شتمني هم په بهر کې کنګل ده د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي پر ټویټر د دې خبرې ستاینه کړې ده چې د افغانستان پر بانکونو ډېرې محدودیتونه لرې شوي دي او معاملات یې اسانه شوي دي دې مسلې ته نړیوال بانک هم په وروستي راپور کې اشاره کړې ده ویلي دي چې افغان سوداګرو په جون میاشت کې ویلي چې اوس له بانکونو د پیسو په اخیستو کې ښه والی راغلی دی تاسو په دې اړوند را سره څه نظر لرئ خپل نظر مو را سره په دې اړه کمنټ کې شریک کړئ او د تازه پروخ د خبرونو مطالبو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ له ملتیا مو مننه